پاکستان د افغانستان له لارې د ترکمنستان غاز واردوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان مایع غاز واردوي. پاکستاني رسنیو د پاکستان حکومت له قوله ویلي چې د غازو دغه واردات به ډیر ژر پیل شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د جاپان له سفیر سره لیدلي. ښاغلي متقي په دې لیدنه کې د جاپان هیواد د 1.6 میلیونه ډالرو له مرستې مننه کړې. لیدنه کې دغه راز پر اقتصادي پرمختګونو د روږدو په درملنه او همدارنګه پر نړیوال تعامل خبرې شوي دي. تېره اونۍ کې د اوسپنې پټۍ له لارې 9,000 میټریک ټنه انتقالات شوي. د اوسپنې پټۍ اداره وایي چې تېره اونۍ کې د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ د اوسپنې پټیو له لارې 19,808 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. له بهرنیو بنسټونو سره د لاهقې همغږۍ هڅې. د کور او کار جوړولو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د UN هیبیتات پروګرام له مسؤلینو سره په لیدنه کې له دوی څخه غوښتي چې د لاهقې همغږۍ په موخه یاد وزارت کې دفتر پرانیزي. اطلاعات و کلتور وزارت یو شمېر خبریالان ستایلي. د اطلاعات و کلتور وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهي د افغان خبریالانو ملي کور له لوري په جوړه شوې غونډه کې هغه خبریالان ستایلي چې ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمن دي. د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې د کرومایټ کانونو د استخراج چارې پیل شوي. د مسؤلینو په وینا دوو شرکتونو ته د 5 کلونو لپاره د دې کانونو د استخراج قرارداد ورکړل شوی او مکلف شوي چې په سیمه کې ګڼې پراختیایي پروژې پیل کړي.